پتمنې خوري اسلامي دین ستا عزت غواړي د انساني کرامت لسته بغاوت غواړي کڼې پښتۍ د حوا نورې څو خبرې واوره له مینې ډکې ښې خوږې لکه شکرې واوره د ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن برابرې واوره نن د هوس ګوډاګي ستا شرم ذلت غواړي د انساني کرامت لسته بغاوت غواړي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي به په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن درنو اوریدونکو صاحب د اتحاف المهره د حضرت عبدالله بن حسین رضی الله تعالی عنه په روایت سره د محمد رسول الله یو حدیث را نقل کړی هغه فرمایي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من سعادة المرء أن تكون زوجته موافقة وأولاده أبرارا وإخوانه الصالحين وأن يكون رزقه في بلده حضرت عبدالله ابن حسین د خپل پلار او نیکه په واسطه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل څلور څیزونه د انسان د سعادت او د نیکبختي نه دي لومړنی څیز هغه دا دی چې د هغه میرمن او د هغه ښځه د هغه د مزاج موافقه وي دا د انسان سعادت دی او نیکبختي ده دویم دا چې د هغه اولاد نیکان او صالحان وي دریم دا چې د هغه ورونه نیکان او صالحان وي څلورم دا چې د هغه رزق هم په همدغه ښار کې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې چې د انسان د سعادتمندي او د نیکبختي او خوشنصیبي کومو څیزونو سره تړلي دي رسول الله هغه بیان کړي دي که چیرته یو مسلمان انسان ته دا څلور څیزونه حاصل شي چې ښځه د هغه د مزاج موافقه وي اولاد نیکان او صالحان وي او ورونه هم نیکان وي او رزق هم په همدغه ښار کې وي نو د دین او د دنیا په اعتبار سره هغه ته سکون او عافیت حاصلیږي او د دنیا ښه سره د آخرت کامیابی هم حاصلیږي خو په دې ټولو څیزونو کې اهمترین څیز هغه د میرمنې او د ښځې د مزاج موافق کیدل دي واقعا درنو اوریدونکو کله چې خاوند او میرمن په خپلو کې موافقت یووالی او اتحاد ولري نو د دې په وجه د دواړو په منځ کې محبت او مینه قائمیږي کله چې د دوی په منځ کې محبت او مینه قائمه شوه نو یو بل ته د شکایت موقع په لاس نه ورځي چې خاوند ښځې ته شکایت وکړي یا میرمن خاوند ته شکایت وکړي خو که خدای مکړه د خاوند او د ښځې ترمنځ د مزاج موافقت او یووالی نه وي نو بیا هلته مینه او محبت نشته بلکې تل به د دواړو طرفونو نه یو بل ته شکایت کیږي ژوند به په غم او په درد او په تکلیف کې تیریږي مثلا که په دې دواړو کې د یو مزاج دینی وي او د بل مزاج او غوښتنې دنیاوي وي نو د دوی ترمنځ به ډیره لویه پریشانی پرته وي که په دې دواړو کې یو حجاب غواړي او بل بې حجاب او بې پردګي غواړي
که په دې دواړو کې یو فساد ته کتل غواړي او بل فساد ته کتل نه غواړي، که په دې دواړو کې یوې د خپل اولاد دینی تربیه غواړي او بلې نه غواړي، نو د دوی ترمنځ به بیا محبت د کم ځای وي، هلته بیا نیکبختي نشته بلکې بدبختي ده. کله چې مزاج موافق نه وي نو د کور ماحول به هم په کوږوالي کې اوسي، هلته به مینه نه وي بلکې نفرت به په هغه کور کې قائم وي. نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی من سعادت المرء ان تكون زوجته موافقة، د سړي د نیکبختي او د سعادت نه یو دا هم دی چې د هغه ښځه د ده د مزاج موافقه وي. همدارنګه دویم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی و اولاده ابرارا، دای هم نیکبختی او سعادت دی چې اولاد نیکان او صالحان وي. د اولاد نیکان کېدل هم د خوش نصیبی خبره ده چې د والدینو معاون او مددگار وي. دریم دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی و اخوانه الصالحین، او وروڼه نیکان وي، دا هم د نیکبختي خبره ده. ورور چونکه نږدې وي او ګاونډی وي نو د دې د وجې نه د هغه په نیک کېدو سره ډېر لوی سهولت او په وخت باندې مدد حاصلیږي. او څلورم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی و ان یکون رزقه فی بلده، دای هم سعادت دی چې د هغه رزق هم په همدغه ښار کې وي. په همدغه ښار کې د ژوند د سلسلې په وجه د کور نور نظام هم صحیح چلیږي، د کور فایدې هم حاصلیږي. نو د دې وجې نه ده ته هم خوش نصیبي خبره ده چې خپل ژوند په خپل ښار کې تیروي او رزق هم د همدغه ښار نه کور ته راځي. که یو سړی په خپل ښار او په خپل کلي کې ژوند نه کوي، د دې ځای نه لرې بل ځای مزدوري کوي، دا د هغه په نیکبختي کې نه شمیرل کیږي، ځکه د کور نه لرې دی، د بچیانو نه لرې دی، د میرمن نه لرې دی، د ورونو نه لرې دی. اما که په خپل کلي او په خپل ښار کې ژوند کوي، هلته څه ناڅه ګټي خپلو بچیانو ته یې راوړي، دا د ده نیکبختي ده، ځکه د خپلې میرمنې، خپل اولاد او د خپل د کور د ماحول نه هغه ډېر ښه خبر وي. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی و ان یکون رزقه فی بلده، او دا نیکبختي زموږ ورونه او زموږ خویندې هله حاصلولی شي چې هغوی خپل ترمنځ د نکاح عقد وکړي. که نکاح نه وسیږي دا خوشبختي بیا نشته، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی د الله لعنت دی په هغو نارینهو باندې چې هغوی وایي موږ ودونه نه کوو، او د الله لعنت دی په هغو خویندو باندې چې هغوی وایي موږ ودونه نه کوو. کنز العمال د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یو مرفوع حدیث را نقل کړی. هغه فرمای لعن الله المتبتلین الذین یقولون لا نتزوج والمتبتلات اللاتي یقولن ذلك. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله رب العزت په هغو سړو باندې لعنت فرمایلی چې وایي موږ واده نه کوو. دغه شان په هغه ښځو دې هم د الله رب العزت لعنت وي چې وایي موږ واده نه کوو. همدارنګه صاحب د کنز العمال د حضرت ابي نجیح رضی الله تعالی عنه په روایت سره د محمد رسول الله بل حدیث را نقل کړی. عن ابي نجيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان مؤسرا لأن ينكح فلم ينكح فليس منا. حضرت ابو نجیح رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله نه روایت کوي چې رسول الله وفرمایل څوک چې نکاح کولی شي بیا یې هم نه کوي هغه زموږ نه نه ده. په دې خبره باندې باید موږ او تاسو پوه شو چې الله رب العزت د نارینهو او د زنانهو ترمنځ چې نکاح مشروع کړې ده په هغې کې د دین او د دنیا ډېر مصلحتونه او ضرورتونه پټ پراته دي. د ډیرو خرابو نقصاناتو، پریشانیو او د مختلف قسمه بیمارونه پکې نجات میلاویږي. د ټولو نه اهمه فایده خو ظاهره ده
چې د زړه او د سترګو د مرض نه انسان پکې محفوظ کیږي او د نکاح په واسطه باندې هغه ته نجات پیدا کیږي. د ښځې او د خاوند په تعاون او په کومک سره په ژوند کې راحت پیدا کیږي. الله رب العزت د هر یو ضرورت بل پورې تړلی، صرف ښځې نه خاوند هم د ښځې محتاج وي. خصوصا د کور نظام خو سړی نشي چلولی. د داسې آزاد سړي د کور ژوند ناکاره کیږي. دا تجربې ثابته کړې چې په ابتدا کې خو ژوند د مور او خویندو په کومک سره تیریږي، مګر چې کله مور مړه شي او خویندې درنه واده شي بیا وروستنی ژوند سخت پریشانه وي. تا نه چې ستا پریشانی ختموي هغه به ستا میرمن او ستا ښځه وي، نه خویندې ختمولی شي او نه ستا مور. د واده مقصد صرف د خواهشاتو پوره کول نه دي، بلکې د صحت د نظام د